السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مهاتیش حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه امید ساتم چې رو جوړ وای خوشاله وای. زما قدرمنو کتونکو نن ما تاسو ته خپل شین ویډیو راوړل د فیسبوک په اړه کې. اکثر تاسو بغتلی زیات تر د فیسبوک د ټي وي نه اپشن زیات تر کسانو ته په موبایل کې په فیسبوک کې نوي. دا به تاسو ته مونږ یو ښکلی شین ټریک ما تاسو ته راوړی. دا به تاسو ته زه ښیم. که تاسو زموږ په چینل کې نوي زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټې نشان باندې کلیک ولی په آل باندې کلیک ولی چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. د ویډیو سکیپ کوئ مه او تر اخره پورې وګورئ. ډېر به تاسې زده کړئ. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. تاسو په خپل موبایل کې راشئ، فیسبوک به آن کړئ. کله تاسو خپل موبایل کې فیسبوک آن کړئ تاسو ته مخامخ له پاسه داسې یو 3 ډاټ نشان راځي، په دې باندې به تاسو کلیک کولی. کله تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک کوئ تاسو ته همداسې انټرفیس راشي. تاسو به لاندې راشئ، بالکل په دې سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک کولی. کله تاسو په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو بالکل په دې سیټینګ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به لاندې راشئ، په دې شارټ کټس باندې به دې باندې به کلیک کولی. تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، شارټ کټ بار نوټیفیکیشن ډاټس. نو تاسو به لاندې په اسانۍ سره په دې نوټیفیکیشن ډاټس باندې کلیک کولی. کله تاسو په نوټیفیکیشن ډاټس باندې کلیک وکړئ تاسو ته داسې انټرفیس راشي. دا د موږ سره دی الان سات زمونږ دا کم فیسبوک چې دی کې موږ سره بالکل دا د ټي وي د نشان واچ چې دی دا موږ سره بالکل ان دی. دا چې چا سره اپ وي نو هغه بالکل دا ان کولی شئ. دا د سرسري سره داسې اپ وي نو دا داسې ان کولی شئ. تاسو ما سره خو الریډي ان دی، برابر دی. لاندې د مینو چې دا هم بالکل په اسانۍ سره تاسو ما سره اپ دا ان کولی شئ. تاسو نو دا سیټینګ بالکل په اسانۍ سره تاسو د کولی شئ او ډېر ښکلی سیټینګ دی. اکثر زیات تر مسلې دا چې اکثر فیسبوک کې چاته هم دا ټي وي اپشن اکثر نه رالي. دا بالکل په دې طریقه باندې تاسو دا فیسبوک دا اپشن ان کولی شئ. بعضې فیسبوک کې دا اپشن نه وي ورکړی او که چا سره هم په فیسبوک کې دا اپشن نه وي نو تاسو بیا څنګه کولی شئ. تاسو بالکل په دې بیک باندې کلیک وکړو مونږ تاسو ته مخامخ داسې 3 ډاټ نشان دی مخامخ. نو تاسو بالکل د دغه 3 ډاټ نشان باندې چې کلیک کوئ تاسو ته مخامخ بالکل د هغې نه هم تاسو ویډیوګانې بالکل کتای شئ. دا لاندې ویډیوګانې واچ ان ویډیو ان واچ تاسو دې نه دا ویډیوګانې کتای شئ. نو په دې طریقه باندې تاسو دا ویډیوګانې کتای شئ. د دې ځای نه تاسو بار بار دا ویډیوګانې وګورئ او که تاسو د پیج نه ګورئ او که تاسو خپل د آی ډي نه ګورئ نو دې کې بالکل ټولې دا ویډیوګانې تاسو ته مخامخ دي. نو دا چې تاسو بار بار وګورئ نو تاسو ته بالکل دا اپشن په خپله راشي. کله چې تاسو فیسبوک اپډیټ شي نو اپډیټ تاسو ته به اپډیټ ښایي. نو چې تاسو اپډیټ کوئ نو تاسو ته بالکل هغه اپشن به کې راشي. نو که تاسو د پیجونو ویډیوګانې ګورئ او که تاسو د ګروپونو ویډیوګانې ګورئ نو بالکل په دې طریقه باندې تاسو دا اپشن پکې کولی شئ. دا اپشن پکې ان کېږي او که تاسو نشئ په موبایل کې نه تاسو دا اپشن نو بالکل په دې طریقه باندې تاسو د ویډیوګانې وګورئ نو بالکل په اسانۍ سره به تاسو فیسبوک اپډیټ شي. نو بیا به تاسو دا اپشن مخامخ راځي. نو امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک لازمي ورکوئ. او که زموږ په چینل کې نه وي زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټې نشان باندې کلیک ولی په آل باندې کلیک ولی چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسي. والسلام.